د سیکولرانو حساسیتونه او بغاوتونه. لومړی ویل کیږي سیکولر ځانګړو وختونو کې د خاصو شیانو په یادونه ټینګار کوي. د لوی اختر په ورځو کې د څارویو د حقوقو یادونه، د جومات جوړولو پر مهال د روغتونونو او پوهنتونونو یادونه، د حجاب او میراث موضوع کې د ښځو د حقوقو یادونه، د حج او عمرې په وخت کې د وږیو او غریبانو یادونه، او روژه کې د مریض او روغتیا یادونه. خبره سپینه ده چې اصلي موخه له دیني عباداتو سره حساسیت دی. دویم په دې هم پوه شئ چې سیکولر د سیک، هندو، یهودي وغیره له ژیرې سره هیڅ ستونزه نه لري، یوازې د مسلمان له ژیرې سره پریمانه مشکلات لري، لکه د یهودو له حجاب سره چې ستونزه نه لري او په اړه یې چوپ وي، خو مسلمانو میرمنو پر حجاب پریمانه انتقادونه او نیوکې لري، په تاریخ یې لیکنې کوي او په شرعي دلایلو یې نیوکې کوي. دلته هم ارمخونه له اسلامي ارزښتونو سره حساسیت او الرجي ده. دریم خدای وبخلي سیکولر د کلیساګانو له زنګونو سره هیڅ مشکل او حساسیت نه لري، خو اسلامي نړۍ کې د جوماتونو له اذانونو نه ښه په تنګ دي. سعودي کې له اذان وروسته دکانونه، تجارتي مرکزونه او هر څه بند وي. عرب سیکولران په دې باره کې هر وخت نارې سورې وهي، سوشل میډیا کې په دې اړه لیکنې کوي او ځانګړي هشټاګونه چلوي. څلورم سیکولران د واده لرونکي سړي لپاره د څو ښځو ملګرتیا عادي کار بولي. دا راز پر دې سړي سره د خپلې لور او خور په ملګرتیا آن بل چا سره د خپلې ښځې په اړیکو د نیوکې حق ځان ته نه ورکوي، بلکې دا د هغوی شخصي ازادي ګڼي. خو که مسلمان 2 او 3 ودونه کوي، د هغه پر خلاف نر او ښځې سیکولران شپه ورځ خبرې کوي. دلته هم موخه یوازې د اسلام د تعدد او د نارینه لپاره څو ودونو کولو موضوع سره مخالفت دی. پنځم هر سیکولر ته ځان نابغه او تر ټولو پوه ښکاري، که څه هم هغه د احمقانو احمق وي، نورو ته په سپکه ګوري، ټولنه او پوره ولس جاهل، ناپوه او وروسته پاتې یادوي او نور سپک الفاظ او له اخلاقو لوېدلې جملې ورته کاروي. د دې وجه هم دا ده چې دوی له غرب نه خپلو ټولنو ته د ګټې او ثمر څه نه دي راوړي، له هماغه ځایه د دې فتنې لپاره روزل شوي دي. نو دلته مسلمانو ټولنو رټلي او شړلي دي چې په مقابل کې دوی عقدو نیولي او ولسونه او خپلې ټولنې غندي او په سپکه یادوي. شپږم پخوا د سیکولرانو حالت ډېر ښه و، رسنیو کې اکثره دوی وو، ورځپاڼو، راډیوګانو او تلویزیونونو کې دوی وو، لکه اوس هم خصوصا غربي رسنیو کې د سیکولرانو نر او ښځې بوخت دي چې په خلاص مټ به یې خپلې ګمراهي خپرولې او فعلا هم دا کارونه په ښکاره توګه کوي او مقابل کې چاته د رد او نیوکې موقع نه ورکوي. اما اوس له خواله رسنیو سره خبره ښه شوه، د سیکولرو هرې ادعا او ټولو خبرو ته هر څوک ځواب ورکولی شي. د دوی پوچې دعوې او چټیاتو ته په قناعت وړ توګه ځوابونه ویل کیږي او عامو خلکو ته د دوی خبث، جهل، چلاکي، غلامي او پردیتوب ښکاره کیږي. بلکې پخوا رسنیو کې چې دوی څه کړي وو د هغوی ځوابونه هم ورته ورسېدل. دا راز شکونو او شبهاتو ته یې ځوابونه ویل کیږي او د دوی موخې خلکو ته روښانه کول کیږي. لکه دا دی مادي لیکنې کې د دوی ځینې حساسیتونه له اسلامي عباداتو او ارزښتونو سره نفرت او د خپلو ټولنو پر خلاف بغاوت په اړه څو کرښې درته وویلې، اوس یې شعر او خلکو ته رسول ستاسو وظیفه ده. تاسو یې باید تر ډیره پورې شعر کړئ تر څو هر مؤمن مسلمان د سیکولرانو له خباثت څخه خبر